د قربانۍ د واجبېدو دپاره یو څو شرایط یو څو شرطونه دي. اول شرط یې دا دی چې سړی به مسلمان وي، په غیر مسلم باندې په کافر باندې چې دی قرباني نشته. یعنی اول شرط دا دی چې مسلمان به وي سړی او په کافر باندې قرباني نشته. او دویم شرط دا دی چې مقیم به وي، مسافر به نه وي، په مسافر باندې قرباني نشته. دریم شرط دا دی چې آزاد به وي، غلام به نه وي، یعنی په غلام باندې قرباني نشته. او څلورم شرط دا دی چې بالغ به وي، که الک وي که نجلۍ وي دا به بالغ وي، په نابالغه باندې قرباني نشته. پنځم شرط دا دی چې عاقل به وي، عقلمند به وي، عقل به لري، یعنی مجنون او په لیونی باندې چې دی قرباني نشته. ها که د قرباني په شپو کې هغه لیونی چې دی هغه سم شو، بیا چې دی بیا قرباني کچیر د نصاب پروي بیا د قرباني کولای شي. او شپږم شرط دا دی چې صاحب نصاب به وي، یعنی موړ به وي، هغه باندې قرباني سته. او که مسکین وي غریب وي هغه باندې بیا قرباني نشته. اوس دا شپږ شرط چې دی دا د قرباني د واجبېدو شپږ شرطونه دي. دغه بعد دویمه مسله ده چې قرباني په چا باندې واجب ده او صاحب نصاب څه ته وایي. د قرباني د واجبېدو لپاره څلور پنځه شیان دي. اول دا چې سونه به وي او سپین زر به وي او نغدي پیسې به وي، مال تجارت به وي او د ضرورت څخه زائد شیان به وي. مال تجارت دی ته وایي چې یو سړی په دغه نیت باندې سامان راوړي چې زه به برته خرڅوم، لکه دکاندار چې دکان ته بوره راوړي، مالګه راوړي، غوړي راوړي، په دغه نیت یې راوړي چې زه به برته خرڅوم، د خرڅېدو په نیت چې کوم شی راوړي هغه ته مال تجارت وایي. نو دغه مال چې د چا سره وي د مال تجارت دا شمارل کېږي. او بل د ضرورت څخه زائد شي، یعنی د درې جوړې څخه زیات کمی جوړې د هغه تر ضرورت زیات دي دا به شمارې. او دغه سي ټیپ او ریډیو او ټیپ ریکارډر او دغه سي د ضرورت څخه نور داسي وی سی آر شو، ټي وي شو، داسي غیر ضروري شیان چې کوم دي هغه شیان چې دي. او په کور کې داسي سامان چې هغه صرف د زیب و زینت لپاره، صرف د شو شاده لپاره په کور کې شي، پر ټوله کال کې نه استعمالي، صرف د شو شاده لپاره تر ضرورت زیات شیانی. نو دا ټول چې دي دا شمال کېږي. نو دا پنځه شیان: سونا، چاندي، نقدي پیسې، مال تجارت، د ضرورت څخه زیات شیان، دا ټول چې سره راجمع کې د دغه ټولو قیمت کده 2.5 تولې د چاندي قیمت ته ورسېدي چې نن سبا 1,000 روپۍ جوړیږي. دا 1,000 روپۍ د ټولو قیمت ورسېږي، یعنی سونا، چاندي، نقدي پیسې، مال تجارت او د ضرورت څخه زیات شیان دا ټول سره جمع کې وای دغه قیمت چې 1,000 روپۍ ته ورسېږي. په دغه سړی باندې چې دی قرباني واجب ده، دا سړی به قرباني کوي. بعضې خلک په دې غلط فهمي کې دي چې زه خو په ما خو زکات نه دی واجب، نو په ما قرباني نه ده واجب. دا په غلط فهمي کې مبتلا دي، بلکې د زکات او د قرباني په نصاب کې فرق دی. د زکات په نصاب کې چې دي څلور شیان دي: یو سونا، چاندي، نقدي پیسې، مال تجارت. او په قرباني کې یو زیات شی بلم ست چې ضرورت څخه زائد شیان، ضرورت څخه زائد شیان چې دي هغه په کې شمال کېږي. بیا چې دي دغه نصاب ته ورسېږي د 2.5 تولې سپین زرو، 2.5 تولې چاندي ته ورسېږي قیمت، نو په دغه باندې قرباني واجب ده. نو په دغه واجب باندې دا څلور شیان نه دي، د قرباني په نصاب کې 15 شیان دي. نو دغه 15 شیان سره جمع کې بس بیا په دې سړي باندې قرباني واجب ده. او بعض خلک یو داسې دغه کوي چې په کور کې داسې زنانې وي چې د هغې سره اوس که د هغې سره 1 توله سونه وي، نو نن سبا چې د 1 توله سونه چې دا هغه تقریبا په 1,40,000 شاوخوا باندې ده. اوس که د یوې زنانې سره صرف 1 توله هم سونه ورسره وي او بیا خپل داسې یو 15 روپۍ نورې ورسره وي، یا چاندي ورسره وي، یا مال تجارت ورسره وي، یا د ضرورت څخه زیات شیان زیات د هرې زنانې سره د ضرورت دا چې د درو کپړو څخه زیاتې کپړې د هرې زنانې سره شته، داسې نور شیان ورسره نو هغه ټول سره جمع کېږي. دا به بیا نو 1,40,000 خالي 1 توله سونه ده، د هغسې یو پنجه ورسره واچوي دا 1,40,000 15 روپۍ شوې. نو نصاب چې دی هغه 1,000 دی. لہذا په دغه زنانې باندې چې دی قرباني واجب ده، دا زنانه به قرباني کوي. اوس بعضې خلک داسې دي په کور کې ډېرې زنانې وي د هغو سونه وي، په هغو باندې قرباني واجب وي، خو دوی
هغه ته قرباني نه کوي بلکې قرباني پیسې مر سره قرباني کوي په کور کې خو زه د پلار د لپاره کوم الکه پلار یې مړ دی داغه د لپاره کوي او د مور د لپاره کوي او دغه سي د نور خلکو د لپاره کوي لیکن په چا چې واجب دی داغه د لپاره نه کوي لہذا هغه د نفل ثواب ورته ملاو شي خو دلته چې دی په ګناه باندې کور کې او زنانه په ګناه باندې مبتلا ده یو زنانه ګناګار کیږي چې قرباني نه وکي نو په دغه وجه باندې کوشش دا وکړو چې په چا باندې چې واجب دی په هغه زنانه د لپاره موږ باید چې قرباني وکړو یعنی اکثر داسې وي چې په خاوند باندې په میړه باندې قرباني نه کیږي لیکن زنانه سره سونه نو په زنانه باندې قرباني کیږي نو په کار دي چې موږ هغه د زنان د لپاره چې قرباني وکړو ولې هغه زموږ د لپاره په کور کې خدمت کوي زموږ خدمت کوي د بچانو خدمت کوي کپڑے او لوشي او ګرد کارونه چې د کور دی کوي نو کم از کم دا یو قرباني خو موږ دغه د لپاره وکړو چې د ګناه څخه موږ هغه بچاو هغه په دې ګناه کې نسې مبتلا به د عذاب سره مخامخ نشي نو موږ کوشش دا وکړو چې هغه قرباني موږ د زنانو د لپاره وکړو او زنان چې دغه عذاب سره مخ خلاص